बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तانو د اگست په 30مه نیټه د هندوستان چندریان 3 فضایي بیړۍ په بریالي توګه د سپوږمۍ پر جنوبي قطب کې کینی چې په دې سره د فضا په تاریخ کې هندوستان لومړی هیواد وبلل شي چې خپل فضایي بیړۍ د سپوږمۍ پر پیچلي ځای کې ښکته کړي. قدرمنو له دې څخه مخکې 12 هیوادونو تقریبا 138 قمري ماموریتونه ترسره کړي دي، خو هند فضایي اداره اسرو یوه داسې کارنامه کړې چې تر اوسه چا نه ده کړې. دوستانو اخر ولې نړیوال د سپوږمۍ څېړلو په هڅه کې دي؟ د چندریان 3 ماموریت ولې ځانګړی دی او څنګه اسرو خپله فضایي بیړۍ په کامیابۍ سره د سپوږمۍ پر یوه پیچلې ځمکه کېنوله؟ راځئ چې په دې ویډیو کې د پوهېدو کوښښ وکړو، نو په دې هیله چې دا ویډیو تر آخره وګورئ. قدرمنو، د سپوږمۍ جنوبي قطب یعنې لاندنۍ برخه چې له ځمکې څخه نه ښکاري له بېشمېره لویو کندو او ډبرو ډکه ده او پر دې ځای د لمر په نه پورته کېدو له امله په دې لویو کندو کې سوري جوړ وي او توره تیاره یې جوړه کړې وي. تاسې اندازه ولګوئ چې د رڼا په نشتون پر یو داسې ځای کې د یوې فضایي بیړۍ پر هواره ځمکه ښکته کول څومره سخت کار دی. د دې ترڅنګ د سپوږمۍ اټموسفیر د ځمکې په شان ډبل نه دی، یعنی د سپوږمۍ چې پر کوم ځای لمر لګیږي د هغې ځای تودوخې درجې 120 سنټیګریډ ته رسیږي او پر کوم ځای چې رڼا نه وي هلته -250 سنټیګریډ ته رسي. دوستانو، ویل کېږي چې د جنوبي قطب په دې سورو کې د دومره د یخ لامل دلته د اوبو د شتون امکان بلل کېږي. د دې ځای لویه ستونزه چې کومه ده هغه له ځمکې څخه د سیګنلو په بشپړه توګه نه را رسېدل دي. هغه ځکه چې جنوبي قطب له ځمکې څخه ډېر لرې هم دی او د ځمکې مخه یې هم بنده کړې ده چې له امله یې د فضایي بیړۍ په کینولو کې د اړیکې قطع کېدلو ډېر امکان وي. د 2019 کال د سپتمبر په 9 د چندریان 2 فضایي بیړۍ چې د سپوږمۍ له ځمکې څخه په 2100 متره فاصله کې وه، هر څه پر خپل ځای صحیح روان و، خو ناڅاپه د اسرو له کنټرول سنټر سره وکرم لینډر چې د سپوږمۍ د جنوبي قطب پر ځمکه د کېناستلو په حال کې و اړیکه قطع شي او له خپلې لارې څخه بېلارې شي چې بالاخره له زیات سرعت له وجې د سپوږمۍ پر ځمکه د لګېدو سره تباه شي. د چندریان 2 ناکامه ماموریت وروسته د 2023 کال د اګست په 28مه د لونا 15 په نوم خپله فضایي بیړۍ د سپوږمۍ په جنوبي قطب کې د کېنولو هڅه وکړي، خو له بده مرغه د هغې هم اړیکه قطع شي. وروسته بیا دا پیښه روس د ټکر لامل وبولي. دوستانو، دلته دا پوښتنه پیدا کېږي دا چې د سپوږمۍ په جنوبي قطب د بیړۍ کېنول دومره پیچلی کار دی، نو ولې بیا نړیوال دې ځای ته د تللو کوښښونه او هڅې کوي؟ قدرمنو، د دې ساده ځواب دی د راتلونکي فضایي ماموریتونو ستونزې د ځان لپاره اسانول. د هر ماموریت راکټ د ځمکې له جاذبې قوې څخه ویستل یوه لویه ستونزه ده. له راکټ سره بوسټرې لګېدلې وي چې اضافي ترست یعنی فشار ورکوي چې په دې ټولې پروسه کې بې اندازې تیل مصرفېږي. راکټ فضا ته په تلو سره په 1 سیکنډ کې 15000 کیلو تیل سوځوي. نو تاسې اندازه ولګوئ چې د یو راکټ به فضا ته په رسېدو کې څومره تیل مصرفېږي. د همدې مشکلاتو له اسانولو لپاره ساینسپوهانو سره یوه د حل لار ده چې هغه پر سپوږمۍ د بیس جوړول دي، ځکه چې د سپوږمۍ د جاذبې قوه د ځمکې پرتله ډیره کمه ده. له همدې وجې که له سپوږمۍ څخه کوم فضایي ماموریت ترسره کړو نو د یوې فضایي بیړۍ په فضا کې د خوشي کولو سره به ډیر کم تیل مصرفېږي. دلته اوس دا پوښتنه پیدا کېږي چې پر سپوږمۍ تیل له کومه راغلل؟ دوستانو، څنګه چې تاسو ته معلومه شوه چې د سپوږمۍ پر جنوبي قطب کې د یخ په حالت کې د اوبو شتون امکان شته، او که هلته اوبه موجود وي نو له اوبو څخه به اکسیجن او هایدروجن جدا کړي، ځکه چې دا دواړه غازونه د راکټ د تیلو لپاره کار ورکوي. د سپوږمۍ جنوبي قطب په اړه ویل کېږي چې دلته د هیلیم 3 د شتون امکان هم شته. دا آیسوټوپ د اټومي ریاکټر لپاره هم ډیر اړین دی. که پر سپوږمۍ د هیلیم 3 منابع پیدا شوي نو دا به پر سپوږمۍ د اټومي ریاکټر په واسطه د انرژۍ پیدا کولو لپاره هم ګټور تمام شي، او که په ډیره اندازه پیدا شو نو دا به ځمکې ته هم واستول شي، ځکه چې پر ځمکه هیلیم 3 ډیر کم دی. دوستانو، د همدې ساینسي څېړنو لپاره د نړۍ ټول پیاوړي هیوادونه سپوږمۍ ته ځي او په دې کې چندریان 3 پر هغه ځای په بریالي توګه ناسته وکړه چې تر اوسه کوم هیواد څېړلې نه ده. جالبه دا ده چې 3 ورځې مخکې د روس لونا 15 فضایي بیړۍ چې د سپوږمۍ پر جنوبي قطب ښکته کېده له ټکر سره مخ شوه،
چې 200 میلیونه ډالر لګښت پرې راغلی و. له دې ترڅنګ هندوستان د 15 میلیونه ډالرو په لګښت دا پروژه په کامیابۍ سره سرته ورسوله. د چندریان 3 بیړۍ په 3 برخو ترتیب شوې ده. لومړی برخه یې پروپلشن ماډول کوم چې لینډر او روور دواړه د سپوږمۍ مدار ته رسولي وو، او دوهم وکرم لینډر چې د هندوستان د فضایي پروګرام پلار ډاکټر وکرم په اعزاز نوم ورکړل شوی دی. د سپوږمۍ له مدار څخه وکرم لینډر پروپلشن ماډول څخه جدا کړل شو. د دې 4 پښې دي او په دې کې 4 د ښکته کېدو ترسټرې لګېدلې دي. دا په ځانګړې توګه پر سپوږمۍ د کېناستلو لپاره جوړ شوی دی. په عامه توګه چې کومه فضایي بیړۍ پر سپوږمۍ یا مریخ کښته کیږي، د هغې 2 طریقې وي. یو د امپیکټ لینډینګ کوم چې د فضایي بیړۍ د کېنولو په وخت کې د لینډر سرعت پیراشوټ په واسطه کموي، خو بیا هم دا د سپوږمۍ پر ځمکه پر زور سره له لګېدو له امله ځینو اساسو برخو ته زیان رسیږي. دا طریقه د اسرو له چندریان 1 ماموریت په وخت کې کارولې وه. دا یو سخت لینډینګ وي خو له کنټرول لاندې وي. دا ماموریت د 2 کلونو لپاره ترتیب شوی و، خو د سخت لینډینګ له وجې د فضایي بیړۍ ځینې برخې له خرابېدو له وجې بالاخره 312 ورځو وروسته د اسرو سره اړیکه ختمه شوه. دویمه طریقه ده سافټ لینډینګ چې په دې کې فضایي بیړۍ د سپوږمۍ ځمکې ته په نږدې کېدو سره خپل ترسټر فعالوي. ترسټر د فضایي بیړۍ د انجن فشار ته وایي چې بیړۍ ورڅخه کنټرولېږي. دا ترسټر نه یوازې د بیړۍ سرعت کموي بلکې خپله لاره هم بدلوي او بیړۍ پر خپل ځای په قراره توګه ښکته کوي. د چندریان 3 فضایي بیړۍ څخه هر هغه څه لرې کړي کوم چې د چندریان 2 بیړۍ کې د ستونزو لامل شوي وو. پر دې کې تر ټولو لوی بدلون دا دی چې پکې ویریبل ترسټر انجن لګولی دی چې خپل افاقي موقعیت کنټرولولی شي. اسرو د چندریان 3 فضایي بیړۍ ډیره پیاوړې جوړه کړې ده او د اضافي بیک اپ سیستم د دې لپاره نصب کړی چې د کېناستلو په وخت کې له زیات نقصان سره مخ نشي. په دې بیړۍ کې ډیری د څېړنو وسایل دي، خو ترڅنګ یې یو وړوکی رابوټ هم دی. دا رابوټ د پرګیان په نوم دی چې 25 کیلو وزن لري او تقریبا 1 میټر اوږدوالی. دا به د سپوږمۍ له ځینو ځایو څخه سیمپلې وکرم لینډر ته راوړي. دوستانو، که دا څېړنې په سمه توګه ترسره شوې نو د سپوږمۍ د جنوبي قطب څېړونکی لومړی هیواد به هندوستان وبلل شي. قدرمنو، راځو د چندریان 3 فضایي بیړۍ توغولو ته. د چندریان 3 ماموریت بیړۍ د 2023 کال د جولای په 14مه LVM-3 راکټ په واسطه ساتش داون فضایي مرکز څخه وتوغول شو. د 14 جولای څخه تر اګست اوله پورې دا د ځمکې په مدار کې تاوېده. دې پروسې ته په انګلیسي کې آربیټرایزینګ پاس وایي. دا داسې ډول د ځمکې په مدار کې تاوېږي. دا طریقه د دې لپاره کارول کیږي چې فضایي بیړۍ د ځمکې له جاذبې قوې په کارولو سره خپل سرعت زیات کړي. اګست په اوله نیټه د دې سرعت له ځمکې مدار څخه د وتلو لپاره کافي شوی و. نو په دې فرصت سره اسرو د دې مخه د سپوږمۍ پر لور کړه. سپوږمۍ ته د رسیدو سره په اوله ورځ د سپوږمۍ پر لوی مدار کې یو چکر ووهه او بیا په یوه ورځ ورنږدې کېدو چې بالاخره د اګست په 18مه وکرم لینډر پروپلشن ماډول څخه بیل شو او سپوږمۍ ته ورنږدې شو. بیا د اګست په 30مه چې کله یې 10 کیلومتره فاصله پاتې شوه نو د لینډر انجن یې فعاله کړ او په 1.5 متره لوړوالي په اټومیټیک ډول د ناستې لپاره مناسب ځای پیدا کړ. بالاخره 6 بجې او 2 دقیقو پر وخت وکرم لینډر د سپوږمۍ په جنوبي قطب کې ښکته شو او یو نوی تاریخ یې وزېږاو. قدرمنو، دا چې د سپوږمۍ جنوبي قطب له ځمکې نه نه ښکاري، هلته 14 ورځې شپه او 14 ورځې ورځ وي. نو اسرو د تیرو 14 ورځو کې چې هلته رڼا وه خپلې ټولې څېړنې په بشپړه توګه ترسره کړي دي او اوس مهال یې فضایي بیړۍ په خوب ویده کړې ده ترڅو د جنوبي قطب شپه تیره شي او رڼا راشي. دوستانو، په جنوبي قطب کې د شپې لخوا د تودوخې درجه -2.5 سنټیګریډ ته رسیږي. ویل کېږي چې فضایي بیړۍ به د دې تودوخې درجې پر وړاندې مقاومت ونه کړي، خو بیا هم اکثره ساینس پوهان فکر کوي چې دا به په دویم ځل خپله دنده ترسره کوي او څېړنو ته به دوام ورکوي. قدرمنو، کله داسې نورو ساینسي ویډیوګانو سره علاقه لرئ نو حتما خپل نظر په کمنټ کې له موږ سره شریک کړئ.